السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به تاسو سره یو داسې ریسیپي شریکوم چې تاسو کولی شئ د خپلو ماشومانو دپاره په لنچ باکس کې یا هم مکتب دپاره ورته جوړ کړئ، او یا هم که تاسو چیرې په چکر ځئ او غواړئ ځان سره یو داسې شی یوسئ چې ډېر په راحتي سره وړل کېږي، نو دا حتما امتحان کړئ. د دې ریسیپي دپاره به اول یو د بخار په منقل کېږدئ او اوبه به پکې واچوئ. ورپسې به د 1 کیلو په اندازه د چرګ بغیر د هډوکي غوښه هم پکې واچوئ. بیا به 2 یا 3 غټې قاشغې په اندازه سپینه سرکه، یوه وړه قاشغه مالګه هم پکې واچوئ. بیا به د بخار سر بند کړئ او تقریبا 8 نه تر 10 دقیقو پورې بخار ورکړئ. غوښه چې نرمه شوه بیا به یې وباسئ او یو پنجې سره به یې ریشه ریشه کړئ او بیا به یې یو څنګ ته کېږدئ. ورپسې به 2 دانې میانه سایز پیاز واخلئ، سپین به یې کړئ او بیا به یې په دغه اندازه چې ګورئ همدومره میده میده کړئ. بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ او 4 غټې قاشغې په اندازه غوړي به پکې واچوئ، پرېږدئ چې ګرم شي. بیا به میده شوي پیاز هم پکې واچوئ او یو څو دقیقو دپاره یې سره کړئ چې د پیاز خاموالی لرې شي، یعنې تقریبا 2 یا 3 دقیقې سره کړئ. ډېر سره کولو ته ضرورت نشته. بیا به ریشه شوې غوښه هم پکې واچوئ او لږ یې سره کړئ. تر هغې به د خپلې خوښې په مطابق یا یو دانه او یا هم نیمه دانه دولمه مرچ هم واخلئ، میده میده به کړئ. دا به هم بیا د غوښې په سر واچوئ. ورپسې به یوه غټه قاشغه یا هم د ضرورت په اندازه مالګه، یوه غټه قاشغه د پاپریکا پوډر، یوه وړه قاشغه اورېګانو، یا هم 2 غټې قاشغې سویا ساس، کومه غوښتلو نو کولی شئ یوه قاشغه مرچکو پوډر نه هم پکې واچوئ. بیا به دا ټول مواد سره ګډ کړئ. ورپسې به یوه غټه قاشغه د سپینې سرکې نه او یوه وړه قاشغه کورکمن هم پکې واچوئ. یوه غټه قاشغه چیلی ساس، یوه وړه قاشغه د هوږې پوډر نه هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به ښه صحیح سره ګډ کړئ. دا ټول مواد مو چې ښه سره ګډ کړئ، بیا به 2 غټې قاشغې اوړه، 4 غټې قاشغې په اندازه پیروی او نیمه پیاله شیدې به هم پکې واچوئ. دا به هم باقي مواد سره ګډ کړئ. په آخر کې به 4 یا 5 ټوټې د پنیر نه هم پکې واچوئ. دا به بیا سره مکس کړئ چې دا پنیر ښه پکې حل شي، او پنیر پروا نه کوي چې تاسو هر یو وکاروئ. دا مو چې ښه صحیح سره مکس کړ، بیا به منقل ګل کړئ او کړاهي به یو څنګ ته کېږدئ. دې نه بعد به یو پاکټ پف پیسټري واخلئ او لکه څنګه چې ګورئ په دغه اندازه یې ټوټه کړئ. دا کوم پف پیسټري چې ما کارولې دا تیار دغسې اوږده ټوټه شوي دي. ما فقط منځ نه 2 ټوټه کړ، ولې که تاسو کوم بل یو کاروئ نو په دغه اندازه یې ټوټه کړئ، نور پروا نه کوي چې هر یو اخلئ. دې نه به بیا یو دانه واخلئ، یو څنګ ته به یې د 1 قاشغې په اندازه فیلنګ واچوئ او دا بل طرف به پرې راتاو کړئ او یو پنجې سره به یې څنګونه ښه صحیح کلک کړئ چې خلاص نشي. په همدا طریقه به باقي نور هم جوړ کړئ. بیا به یو پیزا کټر سره دغسې خطونه پرې جوړ کړئ. دې مرحلې نه بعد تاسې کولی شئ دا ټول یخدان کې بل وخت لپاره فریز کړئ او کله مو چې په کار وي هغه وخت په یخدانه وباسئ او پخه یې کړئ. د دې دپاره چې دا ښه جلاداره راشي نو یو دانه هګۍ او 2 غټې قاشغې شیدې به سره ګډ کړئ او بیا به د دوی په سر ووهئ. په آخر کې به لږ سیادانه او کونځلې هم په سر یې واچوئ او بیا به یې تیار ګرم شوي داش کې په 200 درجو کې 15 نه تر 20 دقیقو پورې او یا هم تر هغه پخه کړئ چې رنګ یې ګولډن شي. دا چې په دغه اندازه پاخه شو، بیا به یې داش نه وباسئ او بیا به یې نوشیجان کړئ. دوستانو دا وه د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي نو حتما یو ځل امتحان کړئ، خپل نظر راسره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.